رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. د دې دعا په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې کوم انسان درې پیری د سحر دا دعا وای او درې پیری د ماښام وای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې د دې فضیلت دار چې وجبت له الجنه، په دې انسان باندې الله تعالی جنت واجب کوم. دا د یو فضیلت دی. دویم نمبر فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کوم انسان دا دعا درې پیری سار وای درې پیری ماښام وای ذاق طعم الایمان، نبی علیہ السلام مبارک فرمای د انسان له الله تعالی مرګ تر هغه وخت پورې نه راولي تر څو پورې چې دا کرانګي د ایمان په خوان باندې دا انسان په دنیا کې پوه نشي، نو الله تعالی ګردل سو مرګ نه راولي. دا دویم نمبر فضیلت احادیث مبارکو کې راغلي، امام ترمذی رحمت الله علیه نقل کړي. او دویم نمبر حواله چې کوم دی د مشکات شرح مرکات پاغی کوم د دې تذکرہ راغلی ده. او دریم نمبر فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان درې پیری سحر دا دعا وای او درې پیری ماښام وای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الله تعالی ورته ټول ګناهونه معاف کړي. دا درې فضیلت شو. څلورم نمبر فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې تاسو دې دعا ته وګورئ، نو دا دعا کې رسول الله مبارک فرمای رضیت بالله ربا، لفظ د رب راغی او انسان نه چې الله تعالی په قبر کې د فرشتو په ذریعہ باندې تپوس کی، نو تپوس پته کېږي چې بن رب ہوگا ستا رب څوک دی، نو د رب تپوس پکېږي. نو رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا، نو د دین تپوس چې کوم دی اوم به دا انسان نه کېږي. وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، او د خپل پیغمبر تپوس پتیم کېږي. نو نبی علیہ السلام مبارک فرمای کوم انسان چې درې پیری سحر دا دعا وای او درې پیری ماښام وای، نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې دا انسان با قبر کې فرشتو له ډاډه جواب ورکړي، هم مضبوط جواب ورکړي. دا څلور فضیلت نبی علیہ السلام مبارک فرمایي. او پنځم نمبر فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې درې پیری انسان دا دعا سره وای درې پیری ماښام وای، نبی علیہ السلام مبارک فرمای چې پرز د قیامت باندې و دا خلق باری تعالی برزا کی، خو چې کوم انسان دا دعا وای نو باری تعالی به دا انسان نزا کی. او دا حدیث مبارک الفاظ داسری کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه، یعنی الله جل جلاله باندې حق دی چې باری تعالی به دا انسان پرز د قیامت باندې سګي دا رضا کی. او شپږم نمبر فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی چې کوم انسان دا دعا درې پیری سار وای او درې پیری ماښام وای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای چې د دغه خپل امتینو په دې دعا ویلو باندې ډېر خوشالېږم. اوم نمبر فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې اوم نمبر فضیلت یې داري چې انسان ایمان ناوړي او دا کرانګي د ایمان سره آخرت تراغي د حشر میدان تراغي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا انسان به د فرض د قیامت باندې د خپل امتی د لاس نه نیسم، او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زه به جنت ته داخلو. نو دا دعا هر مسلمان له پکار داره چې دا دعا دې بار بار چې کوم دی دا دعا وای او دوره مشکل نه ده. درې پیری سحر ده او درې پیری دا ماښام دا دعا ویلی او دا دومره فضایل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د دې متعلق ویلی. پروردگار عالم دې موږ تمام امت مسلمه په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.